په صوابۍ کې چې کومه واقعه راغله وه، پلار چې دی نو خپل څلور بچي هم حلال کړل او په خپله هم خودکشي وکړه. د هغه اصل حقیقت ښکاره شو، ګاونډی وله اصل حقیقت ښکاره کړی دی. ملګرو ویډیو راسره مکمل وګورئ، د سیټ چې تاسو تصویر ښکاري دی ګاونډي دی او د دې خبرې سره زه کوم. ملګرو دا چې دی نو د ګاونډی وایي که نه، وایي د سیف الاسلام چې دی د کم کس چې خودکشي کړله نو دې خپل ورور له کور ورکړی او د هغه نه پس چې دی نو دا یار حسین چې کومه علاقه ده نو هغه ته منتقل شو. او دا بیا خفه و که نه، د خپل ورور ته ویل چې کور ماله واپس راکړه او که ته کور ماله نه راکړې نو زه خپل ځان هم حلالوم او د خپل بچي هم حلالوم. او د ورور ته انکار وکړو چې زه چې دی نو تاله دا کور واپس نه درکوم. ملګرو نو دا چې دی نو خپل پلار ته هم ویلو چې ماله دا کور په کار دی او که را کور یې ماله را نه کړو که نه زما د ورور نو زه چې دی نو زه به خودکشي وکړم او خپل د زامن بچي دی نو دا به هم حلال کړم. ملګرو بېګا نه بل بېګا پسې د سیف الاسلام راغلی او د خپل ورور پسې چې ماله دا کور راکړه، که کور نه راکړې نو زه به خپل د بچو سره او د خپل ځان سره داسې چل وکړم. نو دا واقعه پکې راغله. ملګرو د دې اصل حقیقت ښکاره شو چې پلار ولګېد او خپل بچي یې ولې حلال کړل او په خپله ولې خودکشي وکړه. د هغه اصل حقیقت راغی که نه، په صوابۍ کې چې کومه واقعه راغلې وه د هغه اصلیت نن ښکاره شو. ګاونډي ټول حقیقت ښکاره کړو چې په څه وجه باندې سیف الاسلام لګېدلی دی، خپل څلور بچي چې دي نو هغه یې هم حلال کړي دي او په خپله هم خودکشي کړله. نو د هغه نن اصلیت ښکاره شو. ټوله ویډیو د پښتنو ته ورسوه یار چې چېرته هم داسې مه کوئ که نه، د خپل ورور له کور ورکړی و، په کار ده چې هغه مجبوره و واپس یې وله ورکړی وی، نو ورور چې دی نو هغه وله کور ورنه کړو او هغه خودکشي وکړله. ملګرو اصل حقیقت یې دا و. ملګرو نو ټول ته دا ویډیو ضرور ورسوئ چې په صوابۍ واقع